دا زړه او د مستۍ دغه غورځنګ سبحان الله په ورانه هدیره کې د ژوند رنګ سبحان الله زما د سر قاتل زمونږ قاضي د ښار ساتونکې ټول ناستو په محفل کې څنګ په څنګ سبحان الله او په یو نظر باچا کړي د مدو مدو ملنګ په بل نظر باچا کاندي ملنګ سبحان الله راشده په دروغو به یې څنګه باور نه کړم دا شونډې دا خبرې دا آهنګ سبحان الله سلامونه مې در واخلئ د پامیر ټي وي درنو لیدونکو په دې هیله یم چې ټول برک روغ یاستئ او ژوند ته به تیار یې یو ځل بیا زه شهاب شاداب تاسو ته د یوې نوې خپرونې سره او د یو نوي ځي څخه راغلی یم پښتونخوا ته کوزي پښتونخوا ته او دلته دغه سیمه کې یم نو دغه سیمې تعارف به هم تاسو سره کوو چې کومه سیمه ده او دلته را سره په څنګ کې یو باچا انسان ناست دی چې ډېر خوږ شعر لیکي تاسې باید شعر هم واورئ یو ډېر خوږ انسان دی حافظ نورزمان بهوش خو متاسفانه به ووایو چې حافظ صاحب په دواړو سترګو باندې څه نه ګوري او د دې باوجود هم د دنیا رنګینې نه ګوري خو شعر یې رنګین دی نو له ده سره به کیسې کوو او له ده نه به شعرونه اورو تاسې زموږ سره تر پای اوسئ نو په سر کې خو بهوش صاحب ډېر زیات ستړي مشي درته وایو ډېره مننه تاسو ته هم ستړي مشي چې تاسو د دې دغه دپاره د پښتو د روزنې دپاره د پښتو د خپربنې دپاره تاسو د پښتو د خدمت دپاره راغلی او دلته هم زموږ سره دمه وکړه ډېره زیاته مننه نو حافظ صاحب نوم خو مې د ملګرو ته واغستو شعر به د ملګري اوري دغه کومه سیمه کې چې موږ ناست یو اوس که د دې دا خلکو دا وروره دا د نوښار ضلع ده میټاخیل د دې کورونو نوم دی او واپس کورونه په دې باندې مشهور دي د موټروي سره خوا کې مونږ تاسو د موټروي باندې راګاډي شاداب صاحب وینئ بالکل بالکل یو خوا رانه مسکین آباد ته دی خوا دا میټاخیل دي او دې په میټاخیلو د دې ترمنځ زموږ ناست یو دا زموږ ډېره زیاته مننه نو حافظ صاحب د ژوند رنګینۍ چې سړی په سترګو نه ویني ژوند نه ګوري چې دا ما سره مخامخ څوک ولاړ دی زما په مخ کې کوم رنګونه دي د دنیا او بیا هم شعر دومره رنګین لیکي او بیا هم هغه د هغه خیال یې رنګین نو دا ډېره ګرانه نه ده ګوله ګرانه خبره لازمي ده خو داسې خبره ده چې زما یو شعر دی وایي نابینا د سر په سترګو یم ملګرو زړګي په سترګو ګورم سترګور یم نو دې دپاره د زړه سترګې کولول پکار دی بیا دومره مشکله نه ده دا کوم مهمه خبره بیا نه او بالکل بالکل نو ضمیر او د زړه سترګې دا که ویښي نو هر پښتون به دغه شان ویښي او هیڅ مشکل به نه خو نن سبا مونږ دغه دوه سترګې چې کوم په مخ کې دي دا زمونږ خلاصې دي خو د ضمیر سترګې زمونږ بندې دي د زړه سترګې هم بندې دي نو ډېره مننه بهوش صاحب دا راته ووایه چې ژوند دې څنګه روان دی په دا اوس حال باندې ګوله زه د الله تعالی نه شکرګزار یم او بل دا خبره چې ژوند لکه ژوند کې چې ستونزې نه وي که نه هغه بیا په ژوند نه حسابي بالکل او ژوند رنګینه کول د انسان مطلب ګوره ته د دې کوششونو سره د دې هڅو سره د دې هیلو سره د انسان ته به هر رقم سختیانې راځي مشکلات به راځي خو دا انسان به د خپل همت او د خپل مطلب د الله تعالی پر رحم او کرم او خپل همت په کوي انشاءالله دته به د ژوند لارې کوي بالکل بالکل نو بهوش صاحب کیسې به هم کوو نورې او که اوس یو شعر ملګرو ته وي اکثره ملګري به په تمه وي چې اوس د بهوش صاحب له خولې شعر واورو څنګه شعر درته ووایم په ترنم کې درته وایم که داسې ووایم بس اول یې همداسې وي او بیا به دویم په ترنم کې اورو په مینه اورو مننه شاداب صاحب پوښتنې ته جانان نه راځي څه ورسره وکړم پوښتنې ته جانان نه راځي څه ورسره وکړم د خوږ زړګي درمان نه راځي څه ورسره وکړم مننه او د امن لیونی یم په امن باندې پایم د امن لیونی یم په امن باندې پایم خو چې خواته مې انسان نه راځي څه ورسره وکړم مننه او دا ځان له چې ناست یو او د ځان په ویر اخته یو دا ځان له چې ناست یو او د ځان په ویر اخته یو افکار د باچا خان نه راځي دا بیا ویوه دا ځان له چې ناست یو او د ځان په ویر اخته یو افکار د باچا خان نه راځي څه ورسره وکړم مننه او څه وخت او څه جنون او څه وحشت تار پتار کړی نن سبا څه کېږي که نه بالکل بالکل څه وخت او څه جنون او څه وحشت تار پتار کړی
خو خپل لاس ته مې ګریوان نه راځي څه ورسره وکړم مننه، ډېر مننه. ښه دی ډېر ښه او دی ما خپلې شاړې دشتې ها؟ په امید باندې آبادي کړي. ما خپلې شاړې دښتې په امید آبادي کړي ما خپلې شاړې دشتې په امید آبادي کړي، خو په للمو مې باران نه راځي. هاي څه ورسره هاي هاي وکړم؟ هاي ډېر علي دی ډېر علي مننه. دی. او یو کټ مې خراب شوی دی، لږ باندې ترې ناخلم، یو کټ مې خراب شوی دی لږ باند ترې ناخلم خو په لاره نور زمان نه راځي. څه ورسره وکړم مننه. هاي 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 مننه. هاي 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 مننه. ډېره مننه بهوش صاحب په اوس وخت کې په کومو کارونو بوخت دي ولا وروره اول خو به مې یو 15 دا 23 کاله مې وشو چې د کټونو بونو به مې خرڅاوه د مخلص دا د لمبا دلته به د ملګرو ته یادونه موږ تیر غزل کې مې بیت واورېدو چې یو کټ مې خراب شوی دی لږ باند ترې ناخلم خو په لاره نور زمان نه راځي څه ورسره وکړم نو دغه د کټونو بونه او د کټونو کار به کوو په دې خاطر دغلته په غزل کې بیت هم تاسې واورېدو ښه مهرباني نو او اوس لکه د دې سینې اپریشن د بعد بیا لکه زه د هغې کټونو د بڼ قابل پاتې نه شوم او بیا مې د مخ له صابونو او دا د توره چیو کار لږ لږ شروع کړو د دکاندارانو په کومک باندې هغوی را سره کومک کوي او پورې راکوي نو چې هغه خرڅ کړو بیا وله ورکوو. بس بهوش صاحب زمونږ به دواګانې کوو تا ته او چې یو ښه ژوند ولرې او خدای دې نور هم په تا باندې رحم وکړي. نو ستا نه به ترنم اورو خو له هغې نه مخکې د ډاکټر صاحب حنیف حیران یو څو بیتونه دي وایي چې بهر شور دی په خپل زړه کې غلی ناست یم بهر شور دی په خپل زړه کې غلی ناست یم لکه زوړ سړی کاله کې غلی ناست یم او لکه سیند په خاموشۍ کړم غورځنګونه لکه سیند په خاموشۍ کړم غورځنګونه لکه غر په بد او ښه کې غلی ناست یم او د بایللې مینې یاد مې زړه ته راغی د بایللې مینې یاد مې زړه ته راغی د ملګري په واده کې غلی ناست ډېر ښایسته دی ډېره مننه. نو بهوش صاحب ستا نه ترنم اورو په مینه. ای زما قصید لار شاه ای زما قصید لار شاه چرانه شي په دې لار بیا چرانه شي په دې لار بیا چې د بل شلو پردیشو چې د بل شلو پردیشو ذکرونه کړي د یار بیا ذکرونه کړي د یار بیا د دروغو وادي وي د دروغو سوګندونه د دروغو وادي وي د دروغو سوګندونه او داسې وخت کې به مخلوقه داسې وخت کې به مخلوقه پچا وکړم اعتبار بیا پچا وکړم اعتبار بیا چې د بل شلو پردیشو چې د بل شلو پردیشو ذکرونه کړي د یار بیا ذکرونه کړي د یار سلشماری آهونا د سلګوی ذکر مکړه سلشماری آهونا د سلګوی ذکر مکړه دومره بس د قاصدا دومره بس د قاصدا چې وکړلو انکار بیا چې وکړلو انکار بیا چې د بل شلو پردیشو چې د بل شلو پردیشو ذکرونه کړي د یار بیا ذکرونه کړي د یار بیا دا قدرت د پاک الله کرشمو ته وګوره دا قدرت د پاک الله کرشمو ته وګوره امتحان د رب جلیل وو امتحان د رب جلیل وو
شو خلیل ورتا گزار بیا ډیر ښه شو خلیل ورتا گزار بیا او چې د بل شلو پردیشو ذکرو نکړې د یار بیا ذکرو نکړې د یار بیا دا د مینې انتها وای عشق دی توای خلقا دا د مینې انتها وای عشق دی توای خلقا ان الحق ناری چې اوري ان الحق ناری چې اوري جوړ منصور شلو پدار جوړ منصور شلو پدار او چې دبل شلو پردیشو چې دبل شلو پردیشو ذکرو نکړې د یار بیا ذکرو نکړې د یار بیا چې د یار د سترګو سپکوي کویتا نه نفرتونه شادابه چې د یار د سترګو سپکوي کویتا نه نفرتونه نور زمانه بهر لاړ شه نور زمانه بهر ورک شه نوم وانخلې د نوخار نوموانخلې د نوخار بیا چې د بل شلو پردیشو چې د بل شلو پردیشو ذکرو نکړې د یار بیا ذکرو نکړې د یار بیا ای زما قاصد لاړ شه ای زما قاصد لاړ شه چې رانه شي په دې لار بیا چې رانه شي په دې لار بیا ډېر ښه ډېر رنګېدلی تر ډېر ښه ډېره زیاته مننه بهوش صاحب ډېر رنګېدلی او ښکلی ترنم دې په ملګرو واورېدو امام منظر وایي چې بیا زړه کې نری ارمان غوندې پیدا کړي چې بیا زړه کې نری ارمان غوندې پیدا کړي خالق دی که نه بل دی د جانان غوندې پیدا کړي او زما هم مجبوري ده یا دې ما ته غاړه کېږدي زما هم مجبوري ده یا دې ما ته غاړه کېږدي او یا دې ما ته بله څوک د ځان غوندې پیدا کړي ډېر ښایسته دی او موږ هسې د دې خاورې عظمت نه ستایو نغمو کې موږ هسې د دې خاورې عظمت نه ستایو نغمو کې پنجاب خو دې زه یو د باچا خان غوندې پیدا نه شي پیدا کولی ښه په ارام کښېنه بلکل ډېره مننه نو بهوش صاحب غزل ده نه اورو ډېره ښه ده لکه طبیب چې په بیمار پوهېږي طبیب چې په بیمار پوهېږي او ملګرو دغسې معیار پوهېږي ډېر ښه لکه طبیب چې په بیمار پوهېږي ملګرو دغسې معیار پوهېږي او دنیا پرست کوي د دنیا کاروبار دنیا پرست کوي د دنیا کاروبار خو عاشق ته عشق په کاروبار پوهېږي دا بیا ویو ډېر ښه مننه جی دنیا پرست کوي د دنیا کاروبار خو عاشق ته عشق په کاروبار پوهېږي مننه نمرود خبر څه دی چې مینه څه وي مړه نمرود خبر څه دی چې مینه څه وي خلیل د عشق په نور او نار پوهېږي ډېر ښه دی مننه او بیمار پرسی به دې کا هغه خلک بیمار پرسی به دې کا هغه خلک چې په پوښتنه د بیمار پوهېږي دا بیا ویو ډېر ښه دی مننه جی بیمار پرسی به دې کړي هغه خلک بیمار پرسی به دې کا هغه خلک چې په پوښتنه د بیمار پوهېږي او نور زمان پټ ساتلی راز د مینې نور زمان پټ ساتلی راز د مینې څنګه به خلک د نوخار پوهېږي ډېر ښه دی ډېر ښه ډېره مننه بهوش صاحب وایي چې بیخي ورته حیران یم دا څنګه زیبایش دی بیخي ورته حیران یم دا څنګه زیبایش دی انسان په سترګو وینم که د ګلو نمایش دی او دا ټولې ښکلاګانې به په خپله دلته راشي په کار یوازې دلته د ذهنونو آرایش دی
او دنیا کې یو انسان او دومره ښکلی زما خدایا دنیا کې یو انسان او دومره ښکلی زما خدایا یوسف ته ډېر قریب دی که د حورو پیدایش دی ډېر ښایسته دی او دې ټولو نه که تېر شولو نو مینه دې منمه دې ټولو نه که تېر شولې نو مینه دې منمه شادابه که دوکه ده که هوس دی که خواهش دی منم دا مننه ډېره مننه ډېره مننه بېهوش صاحب یو بل کلام کوم ملګرو واوري ډېر خوند به وکړي څومره چې مې تا پسې جړلي دي شادابه څومره چې مې تا پسې جړلي دي داسې چا په چا پسې جړلي دي داسې چا په چا پسې جړلي دي ډېر ښه دی ډېر ښه داسې خلک خپل ماضي او پهلې حال جاړي خلک خپل ماضي او پهلې حال جاړي ما پرون سبا پسې جړلي دي ډېر علي دی ډېر مننه او خلک خپل ماضي او پهلې حال جاړي ما پرون سبا پسې جړلي دي او هر څه مې دې واخلي که نه خو بدل کې دې یو زړه راکړي هر څه مې دې واخلي خو بدل کې دې یو زړه راکړي ټول عمر مې دقه یو سودا پسې جړلي دي ډېر ښه دی مننه او لاړله حیا د پښتنو خاورو کې خاورې شوه لاړله حیا د پښتنو خاورو کې خاورې شوه ما هغې وقار هغې حیا پسې جړلي دي ډېر ښه دی مننه او مړ دی نور زمان بېهوش خبر دي څوک مړ دی نور زمان بېهوش خبر دي څوک چا په نابینا پسې جړلي دي دا بې ویوه دا بې ویوه دا بې خو دې نه مخکې یو کړی رانه پاتې بیا پسې دا ویه ډېر ښه دی خپله پښتونخوا خپله لیلا ګڼم خپله پښتونخوا خپله لیلا ګڼم ځکه مې لیلا پسې جړلي دي ډېر ښه مړ دی نور زمان بېهوش خبر دي ټول مړ دی نور زمان بېهوش خبر دي ټول خو چا په نابینا پسې جړلي ډېر ښه دی ډېر ښه دی بیخي بېهوش صاحب باوري مه چې په دې نابینا پسې به ډېر خلک وژاړي او ډېر خلک به ارمان هم وکړي نو یو بل نابینا وایي که نه چې سمه بلقیس سلیمان له به دې وغواړم ودان عثمان خیل غم نابینا سمه بلقیس سلیمان له به دې وغواړم جینۍ که خوښه دې وي ځان له به دې وغواړم او زما خو خوښه یې ودان ویل زما هم خوښه ده زما انګور به شي ودان له به دې وغواړم ډېر ښایسته دی ډېره مننه بېهوش صاحب بعضې وخت خو به خفه کېږي چې کله خلک ګوري چې په سترګو ګوري او ته په سترګو څه نه ویني زړه ته دې خفګان درېږي شاداب صاحب ژوند خو هغه دی که نه چې مطلب یو شی چې کوم دی ته محسوس کړي او د خدای پاک نه دا دغه وکړي چې هیله انشاءالله د دې آخرت کې به مال صله ملاوي دا د ژوند مړام دی دا د ژوند هغه دغه دی ته به یو کار نشئ کولی خلک به کوي ته به مطلب جاز نشئ چلولی خلک به چلی ته به ریل نشئ چلولی او خلک به چلی نو په دې باندې به لکه د الله پاک نه لکه بیا ناشکرۍ ته ځي نو بیا به د الله تعالی نه شکر ټول غواړي په دې به د الله نه استغفار کول غواړي چې الله دا خیال زما څنګه رالو بهر کې دا د الله نظام دی او د الله دنیا دی بس نو حوصله دغه د حوصلې یو لوی سبق دی ملګرو په څلور څانګه روغ انسان د دوه سترګو خاوند به وي او بیا به هم ناشکره وي بیا به هم شکر نه وباسي دغه د حوصلې مثال او د حوصلې غرض تاسو مخې ته ناست دی په دوه سترګو نه ګوري رنګونه نه پېژني دا سپین رنګ دی تور رنګ دی هېڅ د دنیا او شپه او ورځ دوه ته یوه ده بیا هم د خدای پاک ډېر شکر وباسي حوصله او همت او په ځان باور له دغه ځایه زده کېږي تاسې وکته په دوه سترګو نه ویني خو بیا په خپل حال له خدای پاک نه ډېر راضي او شکرګزار دی خدای پاک وایي چې زما نعمتونه نشي شمېرلی په هر حال شکر وباسه خدای پاک به په تا باندې نور هم اساني راولي نو مونږ به دا دعا کوو بېهوش صاحب چې د یو ښه ژوند خاوند شي د دې هم د ښه ژوند او مونږ به دعا درته کوو خدای دې ورحمېږي بس نو په وروستیو کې یو کلام درنه اورو بیا به د خپرونې ځولۍ راټولوو کلام زه درته اورم چې یو عاشقانه غوندې غزل درته نه مینې اورو په مینه ښځې وایي چې یو دوه ټکي چې عجیبه دی عجیبه د یار کلی عجیبه دی عجیبه دی د یار کلی د ګلونو ګلدسته دی د یار کلی او بېهوش وایي د لندن او د ولایته بېهوش وایي د لندن د ولایته ډېر زړګي ته مې سیلمه دی د یار کلی بیا ویوه ډېر ښه دی بېهوش وایي د لندن د ولایته ډېر زړګي ته مې سیلمه دی د یار کلی نو وایي چې
ستا په تهمت چې قتلوي مې نو درځم کلي ته ستا په تهمت چې قتلوي مې نو درځم کلي ته هر څه چې کېږي ګرانې ځان در رسوم کلي ته هی هی ډېر ښه دی. مننه. او زما په مینه به یو باب د مینې نوی جوړ شي زما په وینه به یو باب د مینې نوی جوړ شي د قربانۍ دپاره ځان وړاندې کوم کلي ته هی هی دا بیا ویوه ډېر ښه دی ډېر ښه دی. زما په وینه به یو باب د مینې نوی جوړ شي د قربانۍ دپاره ځان وړاندې کوم کلي ته او هر څه چې کېږي ګرانې ځان در رسوم کلي ته او که مې د سر په بدل وي ستا د حیا ساتنه که مې د سر په بدل وي ستا د حیا ساتنه مه خفه کېږه دغه ګرمه ورکوم کلي ته هی 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 او لکه منصور د ان الحق ناره په دار د عشق لکه منصور د ان الحق ناره په دار د عشق تاریخ د مینې به بیا بیانوم کلي ته هی هی ډېر ښه او شلو ټوټې په قتلګاه د عشق بېهوش نور زمان شلو ټوټې په قتلګاه د عشق بېهوش نور زمان زم رقیبانو ته د مرګ زیری وړم کلي ته هی هی ګرانې ځان در رسوم کلي ته ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېره زیاته مننه بېهوش صاحب ډېره مننه چې په ملګرو دې ښایسته ښایسته کلامونه پرې زو کړل او ډېر په مینه مونږ هم واورېد او ملګري دې هم ډېر زیات په مینه واورېد قضاوت دې ملګري وکړي او تاسو ته دې باید په ویبسایټ یا کومه که پته ستاسو کومه او دې نه مخکې زه خپل په کوزه پښتونخوا کې که تا د اجازتي د خپل موبایل شمېره وویوه اجازه ده اجازه 0314 شپږ 50 412 نو دغه د بېهوش صاحب شمېره ده دلته کوزه پښتونخوا کې هر ملګری که غواړي د سره رابطه وکړي او هر ډول د سره خبرې کوي هغه به بیا د سره خپله خبرې وکړي نو په دغه نمبر باندې د بېهوش سره رابطه کولی شئ بس اوسېږي دلته د نوښار په غاړو څنډو باندې نو ډېره زیاته مننه بېهوش صاحب چې موږ سره دې مرکه وکړه ملګرو خواږه شعرونه واورېد او تا خواږه شعرونه ویل ډېره مننه چې وخت دې راکړو ډېره مننه ستاسو کور مدان چې تاسې راغلی دلته خپل ټایم خراب کړو خپل قیمتي وخت هم صرف کړو او موږ سره کېناستئ او زمونږ د ماتې ګوډې ټکي مو واورېده زما ټولو پښتنو ته د سلامونه دي او د په مخه ورته وایم او الله پاک دې وکړي چې هر چېرته یي د ژوند په هر مړان کې په هر میدان کې دې خدای بریالي سي ډېره زیاته مننه ډېره مننه بېهوش صاحب درنو ملګرو دغه وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې د ښه شاعر حافظ نور زمان بېهوش سره مو وکړله یو ځل بیا چې زه تاسو ته یوې نوې خپرونې سره راځم د پامیر ټي وي په سکرین تاسې ټول په لوی الله سپارم ښاد آباد او بریالي اوسئ